وای 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 چیرې ده؟ نشته ده بوزوک ملګریه، یعنې نه یې مړی شته او نه یې هم ژوندی شته. د هغه له ډلې نه یې 2 کسان په چاړه وژلي، خو بل پل نشته. نه غواړئ چې وژغورل شئ که څنګه؟ ګوره خوله دې بنده که قانون چاره دې کوم. کارون ژوندی دی. تا ته وایم کوپوزه، کارون ژوندی دی. هو جنرال صاحب ژوندی دی. ښه ده، اوس نو ماته ښه غوږ شه. هغه بېشرفه دلته روغ رمټ راغلی. روغ رمټ. جنرال صاحب څه خبره ده؟ کوپوزه که زما غږ اورې امر بیا تکراروم، هر څه چې کوې به یې که. هغه بېشرفه دلته ژوندی رابله، سمه ده؟ جنرال صاحب دا څه معنا لري؟ کوپوزه د اوس لپاره دومره پوشه بسه نه کوي. زموږ مخې ته یو لوی قلف پروت دی. د دې قلف کلي هم د هغه بېشرف دننه سر کې ده. د همدې لپاره امر تکراروم، هر څه چې کوې به یې که. هغه بېشرف دلته ژوندی رابله، پوه شوې؟ جنرال صاحب جنرال صاحب زه یې سر ته ولاړ یم، اجازه راکئ چې کار یې خلاص کړم. که کارون چنه وهل پیل کړي نو ټول فلم به بیا له سر نه وګورو. ما ته غوږ شه کوپوزه. جنرال صاحب ګورئ فکر وکئ چې تاسو ماته په زنګ وهلو کې ناوخته کړي. له کارون نه تر پایه پورې بېغمه کېدلو ته ډېر نږدې. بیا نو ما ته غوږ شه کوپوزه. د اطلافي ځواکونو د 3 عسکرو کورنۍ دلته د انقرې پوهنتون د طب پوهنځي قرغیزستاني محصل، یو قزاقي استاد، یو آذربایجاني کورنۍ او 2 ترکمنان. دوی ټول چې کابل اسکسان کېږي د هغه رزیل کسانو سره دي. زما په خبره پوه شوې؟ جنرال صاحب له بدمرغه چې د جګړن بختیار کوژدنه هم برمته ده. هغه سړی روغ رمټ باید ماته راولي، ځکه کسانو ته د رسېدو لار همدا ده. امرم پر ځای کېږي جنرال صاحب. دا حال ستا هم نه خوښېږي که نه؟ غلی شه رزیله. یو ځل فکر وکړه، د هغه په ځان کې 2 زړونه دي. یو هم د تنخوا اخیستونکي متوازي او عادي عسکر زړه، بل هم د یو جنګیالي زړه. او د هغه دا 2 زړونه 2 جلا اړخونه دي چې تل یو بل سره په ضد کې وي. فکر نه کوئ چې ډېره په زړه پورې ده؟ غلی شه رزیله که نه ژبه دې پرې کوم. هغه په مټ کې دی د آذربایجان بیرغ دی. زه اټکل وکم د جګړن بختیار یې که نه؟ جګړنه زه او ته به یو له بل سره ډېرې خبرې وکړو. امر دې ترلاسه کړ ډګر والا. هغه ته څه وایې ډګر والا؟ خوله دې بنده که. هغه ته څه نه وایې که نه؟ خوله دې بنده که. خو وګوره بختیار درته حیرانه حیرانه ګوري. ومې ویل خوله دې بنده که. بیچاره هله یو څه خو ورته ووایه. هله جګړنه
دا زر ولچک ډګروال صاحب دا جګړه نه زما خبره دې وانه اورېده دا رازیل ولچک کوي زر امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب جګړه نه ډګروال صاحب ډګروال صاحب تاسو ته څه وویل ډګروال صاحب دې سړي زه په نوم او اصلیت سره وپېژندلم هرومرو کومه خبره ده هیله کوم ډګروال صاحب بختیار جګړه نه لومړی انقرې ته ځو ډګروال صاحب هیله کوم کارون د ترک هېوادونو د ائتلافي ځواکونو د ځینو عسکرو کورنۍ برم ته نیولې دي جګړه نه خبره همدا ده آرامه اوسه جګړه آرامه اوسه هغه ګنول ډګروال صاحب جګړه نه ګنول چیرته ده رازیلا ګنول چیرته ده چیرته ده په ګنول څه وکړه رازیلا ګنول چیرته ده ګنول چیرته ده حال ووایه چیرته ده جګړه نه آرامه اوسه و موبایل باد دی چیرته ده ماته ځواب راکړه ګنول چیرته ده بختیاره زویا که هغه دې ووژه ستا کوژدنې ته د رسېدو چانس له لاسه ورکوو زما په خبره پوه شوې جګړه نه که هغه دې ووژه ستا کوژدنې ته د رسېدو چانس له لاسه ورکوو دعا وکړه چې د هغې یو تار ویښته ته هم زیان ونه رسېږي کنه په رګونو کې د یو څاڅکی وینه نه پرېږدم حاله نه بختیاره ګوره زویه ما ته وګوره ته باید خپله غوسه کنټرول کړې ډېره سخته ده پوهېږم خو باید صبر وکړې زه له تا سره ژمنه کوم کوژدنه دې پیدا کوو زه له تا سره ژمنه کوم خو اوس ارامه اوسه ډالې د چورلکې د ښکته کېدلو ځای ته ځو هلئ ګنول زه تاسې ته وایم دا فرمایش ټول د جګړن حیدر دی کوم فرمایش پوه نه شوم دا ښیم ته وګوره ګرانه څه یې ویلي باید چای وي خو یخ نه وي باید یو بار مصرف ګیلاسونه نه وي شیشه وي هغه هم نه وي باید تازه او ګرمې کلچې وي خو داسې په پلاستیک کې باید نرمې نه شي وروره زه په هر څه پوه شوم هغه چای او کلچې د څه لپاره دي هغه څه دي په دې سهار کې دا شیان څوک څه کوي ګوره وروره داسې سلطنت نه کیږي وروره سمه ده خدای دې له تانه زلزلې راځي شي عراق ته لاړې سوریې ته لاړې هر ځای ته چې امر شوی په بیړې سره تللی یې خو ورور جانه داسې دي
داسې سوانارې څوک کوي باور وکړي چې دا ټول کارونه د جګړن حیدر دي افسوس دی وي پتا سل افسوس دی وي پتا بایندره خدای دې تا ونه وهي خدای دې تا ته هدایت وکي بایندره خدای دې تا ته هدایت وکي وروره والا چې شرم دی ولې یو ترموز چای او لږې کلچې مو تیارې کړي څه خروار شیان خو مو نه دي تیار کړي چاغدا شه زه خو وایم چې موږ دا ټولې خبرې جګړن حیدر ته کوو وروره چې هغه هم ورسره حسابي وکي سمه ده وروره هغه به له تا سره وګوري ښه سبق به درته درکړي هو وروره ما خو ټوکې وکړې ما په رښتیا ټوکې وکړې ملګرو ګورې موږ چې هغوی ته هر څه وکړو بیا هم کمه ده دومره ارزښت یې لري هله لاړ شه هغه شیان وګوره هله ملګرو زه باید لاړ شم ښه نو هغه شیان تاسې په خپله وګورئ زه له کار لرم سمه ده دوهانه چیرته ځې دوهانه هغه چیرته لاړو سمه ده چاغدا شه هله موږ یې ګورو چاغدا شه چترۍ چاغدا شه دا ونیسه الله دویم بریدمنې مخکې شه دوهانه دلته یې څه لیکلي ته په لیکل لوست پوهېږې دلته یې څه لیکلي د حرکت مرکز دویم بریدمنې یعنی صرف د حرکت مرکزي لیکلي خو ما خپلې قومندانې ته خبر راوړې د اصولو او قوانینو له مخې زه یې باید تاسو ته ورسوم یعنی زه یو عسکر یم تاسې زما قومندانه یې که نه دوهانه امرو کې دویم ما ته وګوره دوهانه دلته باید ارامه اوسې سمه ده هر ډول خبرې باید ونه شي بیا پرته له اجازې نه دننه قومندانې رانشي دویم بریدمن سلچوک راغی دوهانه مه خنده سمه ده امرم پر دقیق قومندانې دا تالانو ډلې چورلکه په ښکته کېدو ده سمه ده ژوندی اوسې تللی شي امرم پر دقیق قومندانې بخیر راغلی جګړن صاحب ستړی مه شې ژوندی اوسې دویم بریدمنه یوه شېبه دویم بریدمنه یو ځل دلته راشه امر وکړئ توران صاحبې له ما سره مرسته کولی البته شي توران صاحبې تورانه ما ته خو به نه وایې چې زه امبولانس ته نه پورته کېږم که نه همداسې د توران صاحبې البته چې پورته کېږم جګړن صاحب زه یوه بې ډسپلین عسکره نه یم جګړن صاحب باید زر تر زره روغتون ته لاړه شي تورانه نورو خبرو پسې مه ګرځه ما یوازې غوښتل چې همدا ووایم له تاسې نه او باید هم مننه وکړم او هم بخښنه وغواړم د اتلانې له ټولې ډلې نه او هم له تاسې نه ایلیا صاحب دې خبرو ته اړتیا نشته تورانه نو خپله دنده ترسره کړم زر تر زره ښه شه شفا دې وي ژوندی اوسې جګړن صاحب چای زر دویم بریدمن ته چای ورکړه دویم بریدمنه مهرباني وکړئ دارو دیشن ژوندی اوسې ته خورې ته ښه یې جلۍ ښه یم جګړن صاحب ژوندی اوسې ملګريه دغه هلک راتګ د خیر نښه نه ده وروره دلته شای راولېږئ مهرباني وکړئ ژوندی اوسې زمريه ژوندی اوسې ملګريه
ژوندی اوسې وروره. ساداته ووایه چې موږ دې په خوب کې لیدلی یو ملګري. جګړن صاحب جنرال صاحب کوتان راپور غواړي. ویل چې لیونی دې راشي. دا چې لیونی یې ویلې نو موږ یې ښودلی یو. همداسې ده. دلته هر څوک خپل نوم او تخلص ښه پېژني. دوهانه دا وخت چغدان د امر کولو صلاحیت له تا سره دی. هیڅوک دې له قرارګاه نه وځي. امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. راځه حیدر. او ډیر خوند کوي والله چې والله وروره د انقرې په څیر ښه ځای نشته. والله نشته. تاسې هم غواړئ چکر ووهئ، فکر مو بدل کړئ. ها داسې د ساترې کولو پلان لرئ؟ ها لرئ که نه؟ همداسې ده. والله ملګرو زه خو د چکر وهلو او بل ځای ته د تللو ساترې کولو پلان نه لرم. زه اوس خپل کور ته ځم، د خپلې ګرانې مېرمنې څنګ ته زینب او ایران په غېږ کې نیسم، خپل د کور جامې مې اغوندم او تلویزیون روښانوم، داسې د خپلې خوښې خپرونې ګورم. اوه خوند به وکړي خوند. البته وروره څومره ښه. آیا وروره ته؟ زه کار لرم غالب. خیر کې الیاسه له بده مرغه یم را وروره له تا سره نشم تللی ځکه چې زه هم نن یوه لیدنه لرم. څه لیدنه؟ غالبه دا چې آنده داسې په خوند سره لیدنه یادوي وروره زما اعصاب خرابوي. غالبه لیدنه راته وایي داسې. یو ځل بیا ووایه لیدنه څه ده؟ وایم زه اوس له دې سره عادت شوی یم. ملاقات. وګوره بیا داسې ملاقات وایي خپله خوله داسې ورسره که کوي نیم ته چې پېښ ورکړي ملاقات. ته نه یې ورانې. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. وروره مونږ ځان تبدیل نه کړو که څنګه؟ مونږ به د تورن سردار ور څنګ ته ورشول، یعنې زمونږ بخت دلته تړل شوی که څنګه؟ کیدای شي هلته زمونږ به خلاص شي. څه وشول وروره؟ ما څه وویل؟ تاسې خبره ډېره اوږده کړه، یعنې یوازې ما لیدنه وویل او بس. الیاسه ستونزه په تا کې نشته. دا چې تا لیدنه وویل ستونزه په دې خبره کې ده ځکه چې دوی په عموم کې دا کلمه نه کاروي. نه پوهېږم وایي د ملاقات لپاره څوک نه لرو. وای که نه امره؟ لومړی بریدمنې چې اقدام ته وګوره. ژوندی اوسې لومړی بریدمنې، ژوندی اوسې. تاسې هم لیدنه اتلانو تر دویم امره پورې په قرارګاه کې یو. دوست لپاره آرام کوو. امرم پر ځای کېږي لومړی بریدمنې. دا به وخورو. امرم پر ځای کېږي. راحت اوسئ هلکانو. هو ډګروال کوپوز او کومه ډله چې ورسره د هغوی کارون نیولی که کومه ستونزه پیدا نه شي یو ساعت وروسته به راورسېږي. بخښنه غواړم جنرال صاحب. هو کاش چې یوازې همدا خبره وای. کاش چې جنرال صاحب ډګروال کوپوز هغه ښه دی که نه؟ ډګروال کوپوز ښه دی. زموږ مسله بله ده. د ترک ائتلافي ځواکونو خپلوان د قرغیزستان، آذربایجان او ترکمنستان نه یې 12 ملکي کسان کارون برمته کړي. خدای دې وبخښي. بې شرف. زموږ لومړۍ موخه د هغو کسانو ژغورل دي. جګړه امر وکړئ جنرال صاحب. د اتلانو ډله دې له قرارګاه نه ونوځي. پوهېږم چې تازه له دندې راغلي یئ. د هر اټکل په وړاندې باید چمتو اوسو. امر پر ځای کېږي جنرال صاحب. ځکه چې د برمته شوو کسانو په ډله کې د جګړن بختیار کوژدنه هم شته. د چا مور، د چا پلار، د چا ورور. دا بیخي یو ناورین دی. اصلي مسله دا د هلکانو هغه عسکر زموږ هیواد ته امانت سپارل شوي، البته چې کورنۍ هم همداسې. موږ له خپلو دښمنانو سره جنګېږو خو د داسې یو ناورین ننداره نشو کولی. کارونه څوک چې د هغه ملاتړ کوي که هغوی بریالي شو نو خدای مکړه
د اطلافي ځواکونو یووالی به ختم شي، یعنې هغوی کولی شي چې زموږ خیالونه په بد خوب بدل کړي. ټول همدومره وو، تللی شئ. امر وکړئ جنرال صاحب. د ترک اطلافي ځواکونو تعلیمي مرکز ته زو موټر دې تیار کړي. امرم پرته کیږي. ملګریا دا څه ډول ظلم دی، څه ډول رضالت دی؟ د بختیار له کوژدنې نه یې څه غوښتل؟ د عسکرو له میندو او پلرونو نه هغو لعنتیانو څه غوښتل؟ وحشي ځناور. بوزوک ملګریا، ته ولې زما خبرې نه تاییدوې؟ ولې ملګرتیا نه کوې؟ ها، ډېر شرم دی. دا معاشرت ادب دی. کله چې ښاغلی خبرې کوي په څنګ کې چې بل ښاغلی ولاړ وي هغه یې ملګرتیا کوي. څه چې په ذهن کې ګرځي هغه وایي. څه وشول؟ ته څه فکر کوې؟ حیدره حالت خراب دی. هو. لومړی پوښتنه، کارونوالې په قصدي توګه خپل ځان د ډګربر کوپوز لاسته وغورځوه. دویمه پوښتنه، د بختیار کوژدنه په قصدي توګه په نښه شوې ده حیدره. دریمه پوښتنه، له دې وروسته د هغه بې شرف پلان څه دی؟ څه پلان لري؟ کله مانه پوښتنه کوي زه یې ځواب درکوم. کله یې چې هغه بې شرف راوسته د توپ خولې پورې یې تړو واروي چې کیسه یې مفته شي. له هغه نه وروسته بیا ګورو. زه د حرکت مرکز ته ځم حیدر. ته ډلې ته معلومات ورکړه، ټول د حرکت ته چمتو تمه شي. پوه شوم ملګري. لومړی بریدمنه، امر وکړه ډګروال صاحب. شاوخوا ته امنیت ونیسئ او له هغې چورلکې سره اړیکه ونیسئ چې چیرته ده. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. جګړانه له ذهن نه دې نشې ویستلی که نه؟ له هغوی سره زما دوه کسان دي. باور وکړه چې هغوی دواړه له یو بل نه بدتر لیوني دي. عین یو یې چې فرصت پیدا کړي څه کوي پوهېږې؟ ته اندېښنه نه کوې چې څه کوي؟ هغه د سوریه او عراق په کلیو ګرځي جګړه نه. نیول شوي سړي وژني. په ښځو څه کوي پوهېږې؟ زه له تا نه پوښتنه کوم جګړه نه. هغوی د کنیزو په توګه خرڅوي. داسې عمر چې له 40 کالو ډېر وي $100، که ځوانه وي $200. خو چې بیا ښکلې وي نو هغه وخت بیا $10 جګړه نه $10. ستا په څېر دوه مخه انسان مې په ټوله ترکیه کې نه دی لیدلی. افسوس دې وي په تا افسوس. معلومه وه چې کومه خبره شوې. صبر وکړه، صبر وکړه، صبر وکړه، صبر وکړه. څه کوې؟ صبر وکړه، وسله ښکته کړه. جګړن صاحب والله چې هغوی وغوښته، قسم کوم چې هغوی وغوښته. جګړن صاحب قانون باید د پښو لاندې نشي عسکره. نه پوهېږې؟ لاندې وګوره ډګرمانه مه پرېږده. لاندې وغورځوه جګړنه چې ټوټې پیدا نه شي. له لیدلو مو مننه.